مو خول دا خبر ثابت کړي چې نسوار نشه ورکوي خو زه بالفرض نه ورکوي تا سره به یې ومنو اے نسواري تا سره به دا ومنو چې نسوار نشه نه ورکوي خو بله کې به دې راګیر کړو وایي په څه کې الله وایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه کوم شی چې تاسو هلاکوي هغې ته لاسونه مه اچوئ تاسو حرام ده په تاسو نسوار خو زموږ مال تباه کوي حرام شو که نه حرام شو نسوار منګه تباه کوي زموږ جسم خرابوي سګرټ زموږ جسم خرابوي پان زموږ جسم خرابوي حرام شو که حرام نه شو حرام شو وی نه دغه سره نه منم یو زه ورته وایم نسواري مې منه په درېیم دلیل بل کې به دې راټینګ کړو وی څه الله یحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث د پیغمبر ما دې لپاره درلېږلی چې پاک شي نه حلال کي او سخا او پلیت شي نه حرام کي نه نسوار او سګرټ په پاک کې راځي که په سخاو کې راځي دغه نسواري سګرټي په خپله مو وي سخاو کې راځي نو بیا اوس بل ته څه وښیو چې دا حرام دي وی نه دم نه منم موږ ورته نسواري خفه کېږه مه په څلورمه بله کې به دې راټینګ کړو خو زموږ تښتېدی نه شي په بله کې به بل څه الله وایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین پیسې چې خرڅ کوي پالتو دا د شیطانانو وروڼه اسراف مه کوئ حرام دي موږ به دا ومنو دا خو د مناظرې دپاره موږ ومنل نور خو دا ټولې ثابتې شوې چې ستا د نسوارو کې نشه نشتې او نه د جسم له نقصان ورکوي بدن له نقصان ورکوي او نه د څښا دي پاک دي درې شي نه دي څلورم راشي اسراف خو پکې شتي که نه پیسې د ناستې نه لګي لګي که نه لګي لګي ځان له به د ماستو ډبې نه رایلي غریب دومره خو بخیلي د لوږې نه به مړ کېږي تږې نه کار څه کېږي خو دې ځان له بهر پر یاد باندې څه نه لري دې له څوارلس جرې پنځه له شپږ له اووه ریاله ورکړي نو دا مال تباه شو که تباه نه شو دا ټول هر څه حرام شو بیا به که موږ مولیان صاحبان لیدلي چې هغوی د نسوار کوي او خرڅوي هم زه یو دغه ته ورغلی وم یو دوکان ته مولوي صاحب ما ته به خپل ټلیفون وکړو او پنجپیری مولا و ټلیفون یې ما ته وکړو ته زما خوا ته راځه ما ته ضروري کار ډېر ورځونه ټلیفون کوو یو مازدیګر ورسره ما ټایم دغه کوم زه به درشم وایي زه بقاله چلوم او زما سره ټایم نه یم صحیح ده زه د هغه سره کېناستم زه د الله کارونه ته ګورې چې سړی راغی هغه ته مولوي صاحب هغه پنځه ریاله ولا نسوار راکړه اوس دلته د اهل حدیثو د مقلدین هم د یو بل سره دغه نه لګي دا خو مقلد دی زه اهل حدیث هم دا وایي زه دا مخکې بل ده حالانکې هغه ته په خپل مذهب کې مکروه وایي نو چې هغه ته دې شي پنځه نسوار کې اوس د ده نه د ور پر خطا شو هلکه خو ته ووایي چې موږ د نسوار نه خرڅوم خو دې سړي نه ور پر خطا شي اوس ور پر ته خطا شي څه وکړمه د الله نه که دوی دومره یې دی نه خرڅول بیا بس راویې غشت پنځه نسوار اوس هغې نه ورکړه بیا ما ته شیخ صاحب ویل په لاسونه داسې نیولو څه ووایو نو ما په دې کې څوک نیولی کېږي په دې کې څه ووایو په دې کې څه ویلی کېږي نسوار دغه دي پراته دي او ته یې وله رالې ورکې وله پنځه رالې په دې کې څوک څه ویلی شي په دې کې خو موږ څه نه شو ویلی ته مخې تک زړ شو دغه هلکه د الله نه ویرېږې ته زما نه سره دغه کې او بیا دلته دروغ سره وایي خلکو ته مکروه دی زما په مخ کې مولوي صاحب څه وکړو بیا خو ما ته هم خصفه ووایه چې مکروه شی مې ورکړو بد کار مې نه دی کړی دا حرام دي چاله راوړه چاله ورکول استعمالول ځای ورکول ګوی ورکول ځای خو دا ټول څه دي حرام دي الله سبحانه وتعالی زموږ په معاشره باندې رحم وکړي زموږ زنان هم دا شی استعمالوي موږ چې دلته کینو د عربو زنانو پسې خبرو کې ډېر تکړې عمرني وو یاره دوی کې بعض زنانې سګرټ هم څکي او دا پنجابیانې زنانې چې پان خوري ولې پښتنو ورځ زنانې څه کوي نسوار کوي نه څه دا مشرانې زنانې نسوار کوي په جیب کې ورسره پوڼۍ